السلام علیکم ګرانو دوستانو. د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. انګلینډ د پاکستان پر وړاندې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې 112 کاله مخکې ریکارډ مات کړ او د افغان لوبغاړو په اړه هم خبر درته لرم. په دې هیله چې ویډیو تر اخره راسره وګورئ او که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. انګلینډ د پاکستان پر وړاندې 112 کلن ریکارډ مات کړ. انګلینډ د پاکستان پر وړاندې د راولپنډي ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ د ډیرو منډو جوړولو ریکارډ مات کړ او 112 کاله پخوانی ریکارډ یې ختم کړ. استرالیا تر دې مخکې په 1910 کال کې په سیډني کرکټ لوبغالي کې د یوې ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ سویلي افریقا لوبډلې ته 404 نوي منډې کړې وې چې په دې لوبه کې استرالیا لوبډلې 528 منډې جوړې کړې وې. ورپسې سویلي افریقا په یو انینګز کې په 114 منډو ماتې وخوړه. د راولپنډي په نننۍ ټیسټ لوبه کې 4 انګلستاني لوبغاړو په یوه ورځ سلیزې ووهلې. د انګلستان د بریدګرې توپخونې نښه دا وه چې د لوبې په لومړۍ 10 اورونو کې 140 منډې وکړې چې په 10 اوریزو لوبو کې هم ښه منډې بلل کیږي. په زړه پورې خبره خو دا ده چې پاکستان د 10 اوریزه نړیوال جام په پایلوبه کې هم همدې لوبډلې ته 130 منډې جوړې کړې وې. دغه راز میلمه توپوهونکو په پرلپسې 40 اورونو کې د شپږو پورته اوسط په ساتلو سره یو بل ریکارډ هم جوړ کړ. دا د ټیسټ لوبو په لړ کې د هرې ورځې ریکارډ 588 دی چې په 1914 کې په مانچسټر کې د هند پر وړاندې د انګلینډ لخوا جوړ شوی وي. انګلینډ په لومړۍ ورځ په 15 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 506 منډې جوړې کړې چې په دغه پاڼۍ کې د انګلینډ لوبډلې د منډو اوسط 6.8 دی او ټول ټال 3 څلوریزې او 3 شپږیزې وهلې دي. تازه د کرکټ نړیوالو شورا د 500 اوریزو لوب درجه بندي اعلان کړې چې د افغانستان څخه محمد نبي په خپل ځای پاتې دی او راشد خان او مجيب شاته تګ کړی دی. مجيب رحمان 3 درجه کښته تللی دی چې په 8م مقام کې ځای لري او راشد خان بیا 1 مقام کښته تللی دی چې په 10م مقام کې ځای لري. ابراهیم زدران د سچن ټنډولکر او ګوتم ګمبیر ریکارډ مات کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان توپوهونکی ابراهیم زدران په خپله 8مه نړیواله ورځنۍ لوبه کې 112 منډې وکړې چې دا د هغه 3مه نړیواله سلیزه وه او تر ټولو لوړې منډې هم وې. نوموړي د افغانستان لپاره 500 اوریزه لوبې کړې دي چې 433 منډې لري. د منډو اوسط یې 1.9 دی او سټرایک ریټ یې 8.1 دی چې ټول ټال 3 سلیزې هم پکې شامل دي. په بیګانۍ لوبه کې ابراهیم زدران 112 منډې جوړې کړې چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د یو لوبغاړي په توګه تر ټولو زیاتې منډې وې چې تر هغه وړاندې محمد شهزاد 111 منډې زیاتې کړې وې. په دې سره ابراهیم زدران د هندي لوبغاړو ګوتم ګمبیر او سچن ټنډولکر ریکارډ مات کړ او لومړی لوبغاړی شو چې په سریلانکا زیاتې منډې جوړوي. تر دې وړاندې ګوتم ګمبیر د سریلانکا پر وړاندې 150 منډې او سچن ټنډولکر 138 زیاتې منډې جوړې کړې وې. رحمان الله ګربز وایي په ټولیز ډول دا واقعا ښه لوبلړۍ وه. له دې لوبلړۍ څخه مو ډېر څه زده کړل. ځینې غوره پرفارمنسونه په ځانګړې توګه د ابراهیم زدران 2 سلیزې زبردست وې. په ټوله لوبلړۍ کې ستاسو د ملاتړ او مینې څخه مننه. بلخوا ابراهیم زدران په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د خدای تعالی ډېر شکرګزار یم چې د ګران هیواد په ګټه مې د سریلانکا پر وړاندې په تیر سیریز کې ښې لوبې وکړې بلکې ټول ټیم ښه ولوبېدی. هغه زیاته کړې ده چې په نتیجه کې موږ د سریلانکا سره په سریلانکا کې سیریز برابر کړه او د سوپر لیګ مهم 15 پوینټونه مو ترلاسه کړل چې په نتیجه کې افغان لوبډله نیغ په نیغ 2023 نړیوال جام ته لاره پیدا کړه او ټولو هیوادوالو ته دې مبارک وي.